لنې درخواست ما دا وکړ چې تمام قوم پرست تنظیمونه د یو شي د پښتون په نوم باندې سیاست روان دی خو جدا جدا پرواز دی محمود خان اچکزی ایمل ولی خان منظور پشتن محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي دا د یوې کمرې ته ننوځي قرآن دی وکي عهد دی وکي طلاق دی وکي چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو د پښتون مسله به حل کوو دوی چې قرآن او طلاق وکړو بیا د دې پښتنو چې کم سیاسي او مذهبي لیډران دي مولانا پند رحمان سراج الحق اسد قیصر د پیپل پارټۍ مشران او د مسلم لیگ د دې صوبې مشران دا د ځان څخه په یوه کوټه کې کېنئ قرآن او طلاق دې وکړي چې موږ به د پښتون مسله په یو پیټ اوچتو که ملي وحدت پیدا شو قومي وحدت پیدا شو دې پښتون خو انګریز غلولی دی دا نڅوک دي نعره تکبیر موږ په باجوړ کې موږ په خپله خاوره بله درته وایم قومي وحدت جوړ شو پښتانه مشرانو په کوټه کې قرآن او طلاق وکړه اوس به دویم کار څه کوو تقریرونه به نه کوو 15 کاله پښتانه موږ په تقریرونو دوکه کړه بس چې څوک تقریر کوي ویلکم عبدالرشید ښه تقریر وکړه پلاني ښه تقریر وکړه په 15 کالو کې د پښتون یوه ستونزه موږ حل نه کړه تش تقریرونه دي تقریر به نه کوو څه به کوو دا پښتانه مشران به لاړ شي په اسلام آباد کې به د سیاسي او د عسکري قیادت سره کېني د عین کتاب به راواخلي پاڼې په پاڼې به واړئ د آرټیکل 1 نه به شروع وکړي چې د پاکستان عنوان متعین کوي آرټیکل 2 ته به راشي چې د پاکستان جغرافیه متعین کوي آرټیکل 3 ته به راشي چې د پاکستان نظام متعین کوي آرټیکل 4 ته به راشي چې ماته کوم حق راکوي آرټیکل 9 او 10 ته به راشي دې واکدارانو ته به موږ ووایو دا د پښتانه مشران به ورته ووایي چې یا په دې عین عمل وکړه ما پښتون له خپل حق راکړه ما ته د ژوند حق راکړه ما ته د پاکستان د عام شهریانو حق راکړه او که په عین عمل نه کوې نو د عین نه بغاوت اعلان کړه او که تا اول بغاوت اعلان کړه بیا به زه مجبوره شم زه به هم بغاوت کوم ارې ګړی به جوړ شي زه په اور کې ولاړ یم ته به راسه ولاړ یې سمه ده اوس زه تاسو نه تپوس کوم چې محمود خان اچکزی شي مولانا پل رحمان شي سراج الحق شي ایمل ولی خان شي اسد قیصر شي د پیپل پارټۍ مشران شي شیرپاو شي د مسلم لیگ نون مشران شي او په اسلام آباد کې د دوی سکیني او د سترګو و تصریح کې او ورته ووایي چې یا په عین دستخط کوه یا د عین نه بغاوت کوه دوی به بله وکړي رښتیا ووایي زما وروڼو د مسلې حل دا دی که حل کوئ که نه حل کوئ راځو په چوکونو کې به تقریرونه کوو خبرې به کوو خو حل کېږي نه حل یې دغه دی چې ملي وحدت به جوړی تقریر به نه کوو په اسلام آباد کې به په عین فیصله کې دا خبره ټیک ده که نه ده موږ د دې صوبې ټول پښتون قیادت ته دعوت ورکوو د باجوړ له طرفه چې یو شي او زما وروڼو په دې ورځ باندې چې د 3 جولایي کومه سانحه شوې ده 250 لاشونه مو اوچت کړي دي 80 شهیدان 190 زخمیان 80 میندې ګورې شوي دي 80 پلاران بې زامنو شوي دي او د هغې سره سره زما محترم وروڼو 80 پیغلې کونډې شوي دي او په سوونو بچي یتیمانان شوي دي دا سانحه پرته ده یو کال تېر شو 2 اخترې تېرې شولې د دې قوم بچي په اختر کې ښایسته جامې واغوندي چکرې لګوي سیلونه کوي زما د شهید بچي هغه د پلار په قبر باندې جړاګانې کوي موږ دغې حکومت ته د قوم نه د میډیا نه هم ګیلې شته دی